بسم الله الرحمن الرحیم. اروپایي ټولنې د اسلامي امارت پر دریو چارواکو تازه بندیزونه لګولي. د بندیزونو وړاندې نړیوال ولې تل بندیزونه لګوي؟ ستونزه باید د خبرو له لارې حل سي. د بندیزونو له وتلو څخه څه پکار دي؟ اسلامي امارت باید څه وکړي؟ سلام، وخت مو په خیر. دا نن خبره په نن خبره کې را سره سیاسي شنونکی ښاغلی سید اکبر اغا میلمه دی. اغا صاحب په خیر راسئ. نن خبرې ته که په پیل کې دا راته ووایاست چې نړیوال ولې په یوه او په بله بهانه پر اسلامي امارت بندیزونه لګوي؟ ستونزه چیرته ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. استاد سوال وعلیکم السلام. زما په فکر باندې سړی که وګوري دلته نړیوال بعضې د دې چې د برطانیې څوک راغلي وه، مخکې تر هغه د یونما څوک وه چې هغه د ټولو چا څوک راغلي دلته د طالبانو سره کښېنستلي دي او طالبان یې ستایلي دي او دا خبره یې کړې ده چې طالبانو په افغانستان کې پوره امنیت راوستلی دي. افغانستان خلک د امنیت څخه برخورداره دي او دا خبره کوي او دا د دوی ستاینه ده. په بل لحاظ باندې که نړۍ ورته وګوري دوی دا خبره کوي چې د دوحې تړون چې دی هغه طالبانو نقض کړی دي او په تړون کې دا راغلی واقعیت چې تړون کې دا خبره دوی کړې وه چې موږ به خلک چې په تور لیست کې دي هغه به د تور لیست څخه باسو. مالي کې نن دوی د ستاینې په دې باندې چې ستایي هلته راولاړېږي په تور لیست کې داخلوي او دلته چې په دوحې په تړون کې د تور لیست ایسته کول دوی منلي وه چې خلک به ایسته کوو او دلته په لیست کې داخلوي او دلته هلته وایي چې د دوحې تړون چې دی هغه طالبانو نقض کوي. دلته که وګورو دوی خپله د دوحې تړون نقض کوي، نوي خلک په تور لیست کې راولي او داخلوي او زه خپله په دې باندې دغه یم چې اوس دغه خلک چې اوس نن دوی په لیست کې داخل کړي دي دا خلک دوی د دې لحاظه نه داخل کړي چې دا د لکه دوی چې وویل چې دا د تعلیم په باب باندې یا د تعلیم د رکولو په باب باندې دوی ډېر جدي وه. خو زه خپله دا وزیر د معارف دلته هغه زموږ ته ډېر نږدې قریب مو دی، هغه د وینم یا د ځینې نور وزیران دي هغه موږ وینو یا خبر یو هغه په دې باندې دا چې عاجل نه دي په دې باندې په دې چې تعلیم دې نه وي او نه په دې باندې ټینګار کوي چې تعلیم دې نه وي. خو طبیعي خبره ده چې تعلیم په باب باندې ډېر سوالونه دلته د خلکو سره نور شته. خلک دا وایي چې او خارجان چې دي د تعلیم موضوع یو حربه ګرځولې ده او د حربې په شکل یې دلته مستعملوي. دا خلک دغه کوي او دا خلک وایي چې د تعلیم دپاره دی یو چوکاټ جوړ شي، په هغه چوکاټ دننه کې د تعلیم اوسي، البته اسلامي چوکاټ دا دې ورته جوړ شي. او خپله دا خلک په دې باندې دي په ډېرو مجلسو کې دا خبره کړې ده د خلکو چې د تعلیم لپاره یو طریقه پکار ده چې یو طریقه وشي. نو دا چې دوی نن راولاړېږي دا خلک تعینوي د دې لپاره چې دا په تور لیست کې داخل وي. که څه هم طالبان زما فکر باندې د تور لیست څخه د دوی خوف تاسو نشته ده که چې دوی سفرونه نه کوي جهانیان خو نن هغه د افغانستان په رسمیت باندې نه پېژني، یو څوک چې یو ملک په رسمیت باندې نه پېژني بیا دغه ملک څه خوف د دوی څخه دا نه وي چې هغه ملکوالا وایي چې ته زما سره دا کومک وکړه زه به تا ته درسم نو په باندې بندیز نه وي لګول سوی. ځکه چې د عدم رسمیت خبره خپل هغه توقع د منځه وړي نو دې ته ضرورت پیدا کېږي چې هغه دې سفرونه وکړي یو ځای بل ځای جلا شي. نو زه فکر نه کوم چې دوی د اول سره د دې څخه خوف وي چې موږ په ټول لیست کې داخل شو نه داخلي او که داخل شو دا به زموږ دپاره ډېره بده خبرې خو طبیعي خبره ده خدای خو بیا هم زما فکر باندې د دوی رحمت. بلې اغا صاحب که چیرې وګورو نړۍ ستاسو په خبره یو خواته د افغانستان د اوسني حکومت کړنې ستایي او بل طرف ته بیا بندیزونه لګوي. اوس د نړۍ پر دې سیاست باور پکار دی که نه د نړیوالو؟ زما فکر باندې نړۍ خپله په دا سیاست کې ځان کوي او ځان ته یو ناقص سیاست مختاره کوي. دا د نړۍ لکه اوس چې ما دا تشریح ورکړه چې نړۍ په یوه لحاظ باندې یوه خبره کوي په بل لحاظ باندې بله خبره کوي. دا یو د مخه کار دی، د مخه کار د نړۍ سره مناسب کار نه دی او خپله د نړۍ استقلال هغه د منځه وړي یا د نړۍ کې مستقل هر یو ته راواخلي، ملل متحد راواخلي، د هغه استقلال د منځه وړي
چې هغه کار کوي اروپایي اتحادیه یو کار کوي هغه د دې استقلال د سمند دوري مثلا د خامخا دوی د یو چا په لمسون باندې یو چا په فرموده باندې کار کوي. نو زما فکر باندې عدم اتحاد او اتفاق د دې په مابينځ کې دي. یو طرف راولاري دا کار کوي او بل طرف بل کار کوي. مثلا چې کدا اوس د ملل متحد موضوع وای یا د ټول نړۍ موضوع یا ټول نړۍ په ګډه باندې دا خبره اعلان کړې وای هغه نو سړي ور چې دا د خپل په مابينځ کې متحد او متفق دي یو څه وای یا بل څه وای. لکه دلته د امریکایانو راتګ د افغانستان ته ورته چې دوی راغله ټول نړۍ سره راجمع کړل بلکې د نړۍ اکثره ملکونه هغه قدرتونه یې سره راجمع کړل. اخر یوازې امریکایان په دوحې په مجلس کې ناست وو یوازې په دې مجلس کې وو یا مثلا چې فرض کړه د افغانستان څخه چې مشان ول کېدل هغه به امریکایان وروړل یوازې د امریکایانو د انګریزانو دا کار د نور ټول نړۍ د مستعمره ګرځولې او هغه د دوی په استعمار کې تر راغلی و. یا دلته چې د اسلامي ملکونه دي افغانستان د نړۍ په وجه باندې په رسمیت باندې نه پیژني چې د نړۍ تر تاثیر لاندې راغلي دي. هغه د خپل استقلال د لاس ورکړی دي چې هغه خپل دوی استقلال نه لري چې هغه اسلامي نظر ولري اسلامي فکر ولري چې افغانستان په یو اسلامي هیواد دی اسلامي مملکت دی. نو د دې انډیوالي تراچا په کار دی یا د دې همسایتوب په کار دی چې موږ همسایه ورسره باندې مرکونه چې موږ سره همسایتوب لري همسایه موږ تر ټولو د مخه په رسمیت باندې یا موږ سره محتاج یو د همسایتوب په لحاظ باندې یا په اسلامي لحاظ باندې موږ باید په رسمیت تراچا د مخه وکړو بل چاته نو وګورو. نو دا ټول ملکونه چې جلا چې سړی سره واقع خپل استقلالي شکل چې دی هغه د لاس ورکړی دی او د خپل ځان کې مستقل دي. بلې آغا صاحب د اسلامي امارت د مشرتابه په ګټون کابینه باید څه وکړي د دې بهانو د له منځه وړلو لپاره په کور دننه تر څو نړیوال بهانې ونه لټوي؟ زه خپله دوی وایم د هر وخت دا خبره کوم چې نړیوال به هلته زموږ خپل کیږي چې موږ د دوی خپل سو ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. موږ هلته د دوی هغه فاحشات او هغه نظریات د دوی چې هغه زموږ د اسلام سره په ټکر کې دي هغه د دوی سره ومنو بیا به په هغه صورت کې نړۍ زموږ خپله کېږي. لیکن تر هغه وخته پورې نړۍ زموږ نه خپله کېږي. زموږ خپله موږ ته زموږ ضروري خبره دا ده یا ضروري کار زموږ دا دی چې موږ کوشش وکړو چې نړۍ دلته دوه کاره کوي. یو هغه دی چې د دنیا ملکونه دي هغه زموږ څخه لرې ساتلي دي که اسلامي دي که غیر اسلامي دي هغه لرې ساتلي موږ په رسمیت باندې نه پېژنو. که همسایه دي که غیر همسایه دي هغه زموږ څخه لرې ساتلي دي موږ په رسمیت نه پېژني. نو یو په دا کار کوي. دوهم په داخل د افغانستان کې دوی کارونه شروع کړي دي. په داخل د افغانستان کې دوی غواړي چې د افغانستان خلک مرتشوین او چې د باندې وایستل د باندې باسي نورم چې او د افغانستان خلک مړوینو چې هغه دوی د تحذیراتو په لحاظ باندې هغه د ملت د حکومت ترمنځ فاصله ایجادوي او د جلاکیې د حکومت څخه دا مړوینو دا نړۍ دا سلسلې شروع کړي دي. او موږ باید چې په خپل ملک کې برعکس د دې د حرکتو په مقابل کې په خپل ملک کې خپل ورورګلوي ته دوام ورکوي دغه ورکوي اوس په خپل پر د سره روان چې څوک دا 240 کال کې وربیرو چې درې خپل هر ملک خپل ځان ته په افغانستان کې حرکتونه کړي دي خپل خلک پیدا کړي دي د حرکت په بنا باندې د حرکت په نتیجه کې او د موقف په نتیجه کې د خلک د ځان سره برابر کړي دي. او جرمني خپل خلک لري او لندن خپل خلک لري او امریکا خپل خلک لري. کوشش کوي چې خپل خلک نور هم وپالي. نو موږ باید چې د افغانانو د څکو چې افغانان د نورو د لمسونو څخه راوګرځو چې هغه څوک چې لمسوي نو دا هغسې راوګرځو خپل په افغانستان کې خپله ورورګلوي ته ادامه ورکړو. ټول خلک په خپل د اخلاقو باندې په خپل کردار باندې په خپل رتبو باندې هغه د ځان سره ملګري کړو. یعنې مثلا که سړی یو سړی د دې مستحق و چې هغه راوړو د ځان سره په حکومت کې او په اول ورځ شامل کړو په دویمه ورځ په درېیمه ورځ
او که د حکومت د شاملېدو یا هغه نه غوښتل یا نه شاملېدي یا زموږ نو خوښ چې په حکومت کې شامل شي. اوس فلحال باندې ملاحظین پکې درلودي، هغه راولي په بله معنا باندې، په بل لحاظ باندې، د قوم په لحاظ باندې او یا د منطقې په لحاظ باندې یا د طبقې په لحاظ باندې خپل ملک دغه کو میشت کو او د مخالفتو څخه راوګرځېدو. دلته داسې یو اتفاق او اتحاد راولي چې دغه نړۍ هغه لاس وهنه چې په داخل د افغانستان کې کوي، هغه لاس وهنه د لاس وهنې څخه نړۍ لاس کوتا کو چې په افغانستان کې لاس وهنه ونه کړي، بلکې افغانان ټول سره متحد. بله آغا صاحب، بندیزونه د حل لار ده چې نړیوال بندیزونه لګوي، د بندیزونو زیان چاته رسیږي؟ نړۍ څه غواړي د افغانستان نه؟ هر ملک باندې چې بندیزونه راغلي دي، د بندیزو ثمره او نتیجه او د بندیزو محصول هغه ما فکر باندې ملت خوړلی دي. دلته که وګورو په افغانستان کې که د بندیزو باندې دا واقعیت دی، په بندیزو باندې د فقر راځي، په بندیزو باندې احتیاج راځي، په بندیزو باندې مسکنت راځي، دا ټول چې دی هغه په ملت افغانستان کې راځي. په حکومت د مسؤل حکومت نه خوري دونې لکه ملت چې خوري، ځکه حکومت چې دی هغه د ملت مزدور دی، هغه د ملت مامور دی او د ملت لپاره کار کوي، د ولس لپاره کار کوي. چې په ده باندې بندیز ولګېدي، د ده بندیز ثمره و اتومات د ملت ته دی او هغه کمی خالی چې راخلاوي چې راځي هغه په ملت کې راځي. نو زما فکر باندې د نړۍ هم دا مطلب دی چې ملت د مسکنت او د فقر سره مخ کړي، هغه به د حکومت څخه فاصله ونیسي. نو زما فکر باندې نړۍ په دې پوه ده چې د بندیزو ثمره چې ده هغه ملت خوري، خو د دې مطلب دا دی چې ملت فاصله ونیسي او د حکومت څخه، ځکه ملت دی چې هغه به د حکومت څخه غوښتنه کوي چې موږ ته دا کار وکړه، هغه کار وکړه، موږ ته تجارت برابر کړه، موږ ته رزق برابر کړه او موږ ته تعلیم برابر کړه، بل څه برابر کړه. هغه حکومت خو د دغه دپاره وي چې د ملت دپاره کارونه برابر کړي او ملت ته کار وکړي. بله آغا صاحب، دلته خو نړیوال بیا د بشر د حقونو غوښتنه یا دعوا کوي چې په افغانستان کې د بشر د حقونه نقض شوی دی. دلته تاسو یادونه وکړه چې زیان ملت ته رسیږي، نو آیا په دې خبرو بیا باور پکار دی؟ دا اوس که افغانستان ته طالبان ته ډېر ښه چانس په دغه ورغلی دی، که دوی ډېر ښه خلک وي او که لږ ښه خلک وي، مطلب بیا هم د چانس د لارې څخه په هر معنا باندې ښه خلک دي. مثلا سړی وګوري سابقه حکومتونه چې په افغانستان کې تېر شوي دي، هغه داسې حالات راوستلي وو په افغانانو باندې چې نن په هر حالات باندې تر هغه کښته حالات چې وي دلته په افغانستان کې یعنې په هغه حالاتو باندې خلک شکر ادا کوي. نړیوالو ته زما فکر باندې ډېر ښه چانس په دې دی ورغلی چې مخکې حکومتونه چې وه په هغو حکومتونو کې اداري فساد ډېر وو، غلا ډېره وه، فسق و فجور ډېر وو، فحشا ډېره وه په نورو حکومتونو کې. اوس طالبان حکومت چې دی الحمدلله د دې خالي دي، نو طالبان که لږ سایه په دې ملک کې وکړي او لږ کوشش په دې ملک کې د اتحاد او وحدت وکړي، هغه به خلکو ته ډېر شي باندې منظور وي او هغه به طالبان په هغه کې سرخوري ډېره وي. نو زه فکر کوم چې طالبان انشاءالله په دې شامل کې اسلامي امارت ناکام نه راځي، د امنیت چې راوستلي دي. زه سابقه حکومتونه چې هغه هر څه پکې کوي او هغه په ډېره اندازه کې دوی ښه دي، نو دوی د هغو خلک د هغو سره پرتله کوي د سابقه حکومتو سره. نو د سابقه حکومتو سره چې اوس طالبان پرتله کوي، نو طالبان هغه په افغانستان کې خلک تر ډېره حده پورې خوشحاله دي، د امنیت په لحاظ باندې، په اسلامي امورو په لحاظ باندې ډېر خوشحاله دي. نو دا د دوی لپاره ډېر یو لوی د سرخروي خبره ده. د سابقه حکومتونو چې اعمال اخلاق او کردار په دې ملک کې کړي وو، هغه د ستایلو وړ نه وه، هغه بلکې اخلاق ذمیمه وه، د افعال ذمیمه وه، سوء اعمال وه. ما فکر ستایلو، نو په دې نسبت باندې خلک د طالبانو څخه خوښي کوي. بلې آغا صاحب، د دې ښه چانس څخه د لا ښه استفادې لپاره باید نور څه وکړي اسلامي امارت د ولس لپاره تر څو مشروعیت لا هم زیات شي په کور دننه او بهر؟
زه خپله دا وایم چې دا ولس چې دی په 23 کالو کې که اوس سړی راسي اول وایي د روسانو د وخت جهاد هلته پاکستانیانو یا نورو مملکتو کوشش وکړي په افغانستان کې اووه تنظیمه جوړ کړل او هغه اووه تنظیمه کې د یوه طرف فایده بیا خامخا دوی بلله خو د نقصان ځایونه یې ډېر وو هلته هم خلک په تنظیمو باندې تقسیم شول تر هغه وروسته که بیا رالو هغه د تنظیمو تقسیم په دې باندې محکم شو چې بعضې تنظیمو جنګونه وکړل خپل په مابین کې هغه د مجاهدینو نظام راغی نو هغه لا خپل په مابین کې سره ټینګ شول او دا مخالفتونه سره ټینګ شول زیات شول او علاوه پر دې باندې بیا که تر هغه وروسته بیا پسې راځو ورځ په ورځ باندې په افغانستان کې چې اساسي وي دي هغه د مخالفتو سبب و ذریعه ګرځېدلې ده خو البته چې طالبانو په وخت کې یو نظام دی او یو دغه دی یوه لاره ده هغه د دې کوشش وکړي چې هغه تعصبونه چې راغلي وه هغه کینې و حسد و ابغاز چې راغلي وه هغه د منځه یوسي او دلته د خلک په ځان باندې راټول کړي تر اوسه پورې په افغانستان کې د 23 کاله کې داسې څوک نه دي پېښ شوي چې خلک دغه ضرورت چې استه چې خلک راټولولي په ځان باندې هغه تر اوسه نه دي شوي نو که طالبان غواړي چې نور هم سرخویي په نصیب کې او نور هم په ملت کې محبوبیت په نصیب کې او هم نور هم د خپل حکومت ثبات او استقرار راولي د هغه لپاره دا ضرور ده چې دوی هغه 23 کاله کې هغه بد تخم د هغه د نفاق تخم هغه د جلاوالي او د جدایي تخم هغه چې دی چې شدل سوی و هغه د منځه یوسي د یو اتفاق و اتحاد و وحدت تخم دلته وشیندي بلې آغا صاحب دلته د ګاونډیانو موضوعات هم دي کله کله ګاونډیان هم ستونزې جوړوي د افغانستان اوسنی حکومت ته مثلا ایران او پاکستان کله د داعش ستونزه یادوي او کله د TTP ستونزه یادوي ولې ګاونډیان دا کړنه ترسره کوي آیا خپله دوی خپله مستقل دي په خپله خوښه دا خبرې کوي که نه د بل چا په امر باندې په افغانستان کې چې 23 کاله مخالفتونه راغله البته دا ټول مخالفتونه وو په 23 کاله مخالفتو کې د ګاونډیانو ډېره لویه ګټه وه سړی وګوري د پاکستان حکومت د افغانستان په ډېرو سرحداتو باندې دې خواته رامخته شوی دي او دغه دی دارنګه ایران چې دی خپل شیعاګانو ته خپل په افغانستان کې ډېره لویه وده ورکړې ده او دارنګه که منځنۍ اسیا مملکتونه واخلو هغو هم دلته خپل خلک چې د روسانو د اشغال په وخت کې درلوده هغو ته خپله وده ورکړې ده او دا مخالفتو څخه ډېره لوی استفاده کړې ده دې خلکو نو زما فکر باندې دوی په دغه نسبت باندې چې په مخالفتو کې تر اوسه پورې د دوی ګټه ده هغه ګټه دوی ظاهره ګټه ته ګوري که نظري چې واقعیت ته وګوري معنوً د دوی ګټه په دې کې ده چې افغانستان متحد افغانستان شي او هغه به بیا دوی ته ډېره ګټه ورورسي او ورسولې ده که سړی وګوري چې اوس د اشغال صورت د روسانو هغه پاکستان ته ډېره ګټه ورسوله په څو لحاظو باندې یو دا د اشغال به د روسانو په پاکستان باندې هم راتلی او پاکستان هم تر سلطې لاندې راوستلی هغه افغانانو دا ګټه دوی ته ورسوله چې د هغه اشغال څخه خلاص کړله دوهم د پاکستان حکومت په وخت کې ډېر ضعیف و د جهاد په وخت کې چې څه کومکونه دوی ته راغله په هغه وخت کې دوی د دوه استفادې وکړې یوې د وخت څخه استفاده وکړه چې دنیاوال پاکستان ته محتاج و دوی ټم جوړ کړي د هغه وخت کې دنیاوالو د دوی په مقابل کې څه نه وویله تاسې وګورئ ایران د ټم د اوازې په وجه باندې هغه دربدره شو دغه په عراق د منځه ولاړې ایران چې دی هغه تر اوسه پورې د ټم په وجه باندې دغه بندیزونه باندې ستا و پاکستان باندې په هغه وخت کې هېڅ نه وه ځکه چې دنیاوال دوی ته محتاج و دوهم پاکستان د افغانستان د مال څخه په هغه وخت کې استفاده وکړله او د افغانستان مال چې دی و چې هغه کومکونه راتلله مجاهد ته بیا مثلا د اتومات په ځای باندې خپل د یکټکه توپکونه او توپکان ورکول او هغه بالازون و یا زاتیر و دغه بیا ورکول هغه خپل زاړه توپکونه یې ټول په نوو بدل کړل او نوي ځان ته راوګرځول یا د مالیات راخصه په هغوی ټم جوړ شو پاکستان د دې څخه ډېره لوی استفاده د هغه وخت کې وکړه بیا تر وروسته پورې تر ډېره وخته پورې دغه د اختلافاتو څخه د پاکستان او د ایران او د منځنۍ اسیا چې د همسایه ملکونه دي حتی لرې ملکونه دي د افغانستان دغه مخالفتو څخه د دوی
ډېر مفادات شو. بیا دا مفادات دوی ته ورسېدل چې افغانانو یوازې د روسانو د اشغال څخه دوی خلاص کړل دغه ملکونه، بیا یې د غربیانو د اشغال څخه دا ملکونه خلاص کړل. نو دا د دوی لوی ګټه وه چې د افغانستان په مخالفت کې او د افغانستان په اختلاف کې دوی لاسته راوړل. او دوی دغه خو ښه خبره به دا وایي چې د دې شکرانه دوی ادا کړې وای چې افغانانو موږ د دغه مشکلات خلاص کړو. راسي اوس نو په دغه معلومداره دا خبره ده چې په وحدت کې او په یووالي کې د افغانستان خلکو په نږدېوالي کې هغه زموږ ګټه ده. او په مخالفت کې کله کله دا مخالفت داسې په مخالفت کې ګټه نه ده، کله کله دا مخالفت داسې وي یو وخت د یو چا دپاره ګټه وي، بل وخت بیا د چا دپاره تاوان وي. په دغسې وخت کې چې هغه د اشغال صورت نه وي، زما فکر باندې په اسیا کې مخالفت کول د اسیا د ملکو دپاره، په اسیا کې یو ملک په مخالفت کې ولیدل د اسیا د ټولو ملکو دپاره زما فکر باندې تاوان دی. د اشغال په صورت کې خو هغه و چې هغه د دوی ګټه پورته. بلې آغا صاحب، دا دوه ګاونډیان چې کله خواخوږي څرګندوي د افغانستان پر اوسنیو ستونزو او مشکلاتو او کله بیا هلته کډوال ته دې ستونزې جوړوي، پر اوسني سیاست د دې باور پکار دی او اسلامي امارت باید د ګاونډیانو پر وړاندې څه ډول سیاست غوره کړي؟ زما فکر باندې په اوسني حالت کې که د دې دواړو ملکو یا د درو سره طرفو ملکو چې هغه درې څلور ملکونو نور طرف ته موږ لرو، دا په اوسني حالاتو کې د دوی لپاره مناسبه خبره دا وه چې د افغانستان سره هر څو ښېګڼې دوی په وس او قدرت کې وایي، هغه به د دوی په ګټه هم وایي، د افغانانو په ګټه به هم وایي، یا شان سیتوب هم راغلی وایي. اما لیکن په اوسني حالاتو کې که دوی دا وایي چې دا دغه مخالفت د افغانستان موږ ته ګټه رسوي، خو دا دنیا دي وتلک الایام نداولها بین الناس، نو سبا به بیا په ده باندې یو داسې حالات راځي چې هغه به دی افغانستان ته مجبوره وي، بیا به د افغانستان څخه دی دا غواړي چې افغانستان د افغانان دوی ته لاس ورکړي. نو زه فکر کوم چې دا مجبوریت خو یو خدای پاک چې دی هغه هېڅ چا ته مجبوره نه دی، او هغه چې دی هغه عاجز ذات دی. نور خو دنیا چې دی که انسان دی که حیوان دی هغه ټول یو د بله مجبوریت سره لري. بلې آغا صاحب، دلته اوس تر ټولو مهم رسمیت پیژندنه د اوسني حکومت تر ډیره پورې چې ستونزې هم شته په دننه افغانستان کې همدا رسمیت نه پیژندل د اسلامي امارت. د رسمیت لپاره باید د اسلامي امارت څه وکړي؟ نړیوال وایي چې دلته د زده کړو مسله یادوي، د ټولګډونو حکومت یا همشموله حکومت یادونه کوي او د ښځو د کار مسله یادوي. په دې کړنو ترسره کولو یا په دې کار ترسره کولو چې اسلامي امارت باید ښځو ته د کار اجازه ورکړي، د نجونو زده کړې شروع کړي، او کابینه ستاسو په فکر ټولګډونه ده که نه؟ اسلامي امارت خو یې ټولګډونه ده، وروسته به د نړۍ د خوا په رسمیت وپېژندل سي که نه؟ زه خپله داسې وایم چې افغانستان کې که څه سړی د خبره را مطالعه کې راوګوري، ښېګڼې ډېرې راغلي دي، خو لکه مثلا امنیت دلته راغلی دی، اسلامي نظام دلته راغلی دی، نور ځینې کارونه دلته په افغانستان کې په مسکنت په حالات کې هغه دي، پروژې جریان لري په افغانستان کې، کارونه مخته دي. اما لیکن داسې هم نه دی چې یو سل په سله کې موږ مطمئن شو چې هېڅ خلاوي نو نشته. که خلاوي نه وای دلته په افغانستان کې بیا به د عدم رسمیت هم نه وای. نو زه فکر کوم چې دلته خلاوي خامخا په افغانستان کې ستا، نو ښه خبره به دا وي چې موږ د بعضې تجربو څخه کار واخلو. که وګورو تر دې چې د احمدشاه ابدالي تر مخه د افغانستان بیخي یو کوچنی افغانستان جوړ شوی و، خو احمدشاه ابدالي چې راځي په دغه وخت کې ملت ته مراجعه وشوله، ملت یو لاره دغه کړه وایستله چې احمدشاه ابدالي یې منځته راوړي. هغه تاسو ولیدئ چې تاسو تاریخ وینئ چې هغه تر هند پورې ولاړې، تر بل ځای پورې ولاړې. نو دا د ملت یو ابتکار و چې دا وکړي. که سړی وګوري چې په نورو وختو کې د هوتکي په وخت کې یا مثلا نور تر هغه وروسته نور داسې حالات راغلي دي چې په افغانستان کې یو مشکل حتی جزئي مشکل راغلی دی، ملت یې مراجعه کړې ده، خو داسې غټ مشکل چې یې باید چې ملت ته مراجعه وکړو. موږ اول باید چې په دې باندې قناعت وکړو. که موږ دلته مثلا دغه کړي دي په ملت کې مو ښه کارونه کړي دي، پیشرفتي مو کړې ده، خو بیا هم په دې باندې قانع شو چې یو څه کارونه شته
هغه سبب د دې ګرځي چې هغه خارجيان مثلا دغه زموږ د مخالفتو څخه سوء استفاده وکړي یا خارجيان مثلا لار ځان ته پیدا کولای شي په دغه حالاتو کې نو موږ باید چې ملت ته مراجعه وکړو چې یو داسې یو لار یوسي ملت چې هغه سبا خارجيان هر څه وکړي هغه زموږ ملت ته لاسرسي نه ورته کېږي او لار نشي ورته پیدا کولای چې هغه د اختلاف او د مخالفت یو جوګه سي هغه د دوی لار پیدا کول نو زما فکر باندې دغه ته ضرورت شته چې موږ ملت ته مراجعه وکړو په ډیرو شانو کې او ملت راټول کړو البته ځینې شان چې دی مثلا جنډا جوړول په طالبانو پولیسي دا چاته په لاس د مهم شان نه کې وره ملت کې د خلک نه راولي چې هغه د اسلام ضد خلک وي او یا د خارجيانو لاسپوڅي وي د خلک نه راولي بلکې د خلک په ملت کې د ځان سره ورګري چې هغه اسلام دوست او وطن دوست خلک وي هغه د ځان سره ورګري چې هغه به خامخا یو لار جوړ ډیره مننه ښاغلی آغا صاحب تر دا وخته موږ سره ملتیا کول درنو لیدونکو ستاسو ته ملتیا او ګډون څخه نړۍ مننه دا وه د نن نننۍ نن خبره ښه وخت